شپه او ورځ یما لګیا وطن ته کار کړم په اخلاص او سپېڅلتیا وطن ته کار کړم په اخلاص او سپېڅلتیا وطن ته کار. ډېره مهمه موضوع چې زه پرې ټینګار کوم هغه دا ده چې موږ تاسو خصوصا د عامې روغتیا طبي پرسونل ژمن واوسېږي. تعهد او ژمنتیا ډېر مهم شی دی. که زموږ ستاسې ورونه تعهد او ژمنتیا ولري، امید لرم د هېوادوالو دغه کړاوونو ته د پای ټکی کېښودلی شي. او وضعیت تاسو ته ښه معلوم دی چې ورځ نه بلې ته بې خونده کېږي، وخیم کېږي، هېوادوال مو کړېږي. نو د عامې روغتیا د پرسونل نه مې غوښتنه دا ده چې تعهد او ژمنتیا زیاته کړي. زه دا نه وایم چې متعهد به نه وي، متعهد هم به یو ژمن به هم وي، خو دا زیاته کړي. او څومره چې تعهد او ژمنتیا زیاته کړو د هېوادوالو د کړاوونو نه خلاصېږو انشاءالله. بدبختانه د تېرو څو لسیزو را په دې خوا د دې دوو ملي مرکزونو فعالیت د هیڅ ډول فکر نه دی شوی، او لکه څنګه چې لازم وي په هغه معیار او کیفیت او ظرفیت فعالیت نه کوي. ما د عامې روغتیا مربوط بخشونو ته دنده سپارلې تر څو د دواړو ملي مرکزونو چې د ناروغیو په تشخیص کې عمده او حیاتي رول لري ارزیابي کړي، نیازمندي په نښه کړي، او هغه مصارف چې د دې مرکزونو د تجهیز او ظرفیت جوړونې معیاري او عصري کېدلو لپاره ورته اړتیا ده د عامې روغتیا وزارت په کلنۍ بودیجه کې په نظر کې ونیسي. زموږ د دولتي روغتیایي سکتور د اصلاحاتو په اساس نوموړي دوه مرکزونه د ناروغیو په تشخیص کې مهم او ارزښتناک رول لري باید خپل معیاري کیفیت او اعتبار په ملي سطح لاسته راوړي. دا زموږ تعهد دی او په عمل کې به انشاءالله ثابتوي. زما باور دی چې د دې مرکزونو په معیاري کېدلو سره به د همدې ځایونو د هغه روغتیایي کادرونو چې تشخیصي برخه کې کار یا روزنه او عملي پوهاوی صورت نیسي، ټولنې ته به د خدماتو لپاره وړاندې کېږي. زه خپلو وطنوالو ته تعهد ورکوم چې مرکزي لابراتوار، رادیولوژي، ملي انسټیټوټ او د ځینو روغتونونو تشخیصیه څانګې به د هېواد ډېر مهم علمي، روزنیز او څېړنیز مرکزونو باندې بدلېږي، او زیات شمېر د اړتیا وړ لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله تشخیصي ټریننګونه به د ولایتونو او ولسوالیو څخه پرسونل ته په منظم دوامداره شکل باندې ورکړل کېږي. قدرمنو ګډونوالو، په آخر کې د خپل ټول روغتیایي پرسونل څخه مننه کوم چې شپه ورځ په محدودو امکاناتو د خپلو وطنوالو څخه خدمت کوي، او زه د دوی څخه هیله کوم چې خپل خدمت ته په صادقانه شکل ادامه ورکړي. البته دا یادونه کوم چې موږ خپل روغتیایي پرسونل نه دی هیر کړی، او د دوی د تشویق او هڅولو لپاره مو یو شمېر ګامونه اخیستلي. د همدې ځایه دا اعلان کوم چې ډېر ژر به زموږ دولتي روغتیایي پرسونل په معاشاتو کې د پام وړ لوړوالی راشي، تر څو د دوی روزمره احتیاجات تر یو حده پورې پورته شي. په آخر کې هیله کوم چې د دې سټي سکین ماشینونو په ساتنه کې په درسته ګټه اخیستنه کې پوره دقت او احتیاط نه کار واخلي، او دا ماشینونه به یوازې د ناروغانو د خدمت لپاره کارول کېږي. نور به ناروغان د سټي سکین لپاره د روغتونونو څخه د باندې نه لېږدول کېږي، ځکه په دوه مرکزونو کې، تشخیصي مرکزونو کې موږ په دغه کوم چې فی الحال نسبیږي په دغه مستوا تجهیزات نه درلودل. سټي سکین چې 128 سلایسه موږ نه درلودل، نو د دې څخه وطنوالو ته ډېره ګټه ورسېږي. او آینده مو امید لرو انشاءالله کوشش کوو چې په د ولایتونو په حوزوي شفخانو کې هلته هم تجهیزات زیات شي، نصب شي، او زموږ ستاسو د هېوادوالو کړاوونو ته د پای ټکی کېښودل شي.
په اخلاص سپېڅلتیا وطن ته کار کړم ما دې مټې بډ وهلې دې خدمات ته ما دې مټې بډ وهلې دې خدمات ته ما دې مټې بډ نن د افغانستان د صحي سیستم لپاره یوه د ویاړ ډکه ورځ ده او هغه دا چې موږ په تخصصي او ثالثي روغتونونو کې په دوه تخصصي او ثالثي روغتونونو کې د مجهزو او معیاري تشخیصي مراکزو د جوړېدو شاهدان یو. دا یوازې د دې دوه روغتونونو او د تخصصي او ثالثي روغتونونو لپاره ښه زیری نه دی بلکې دا د ټول هېواد د صحي سیستم لپاره ښه زیری دی. اصلا د یو روغتیايي سیستم لپاره یو د معیاري دوه مهم کلیدي عناصر یا دوه بنسټیزې ستنې مهمې دي. یو په وخت تشخیص دی او بل غوره درملنه ده. دا که چېرته په یو صحي سیستم کې دغه دوه بنسټیزې ستنې موجود دي هغه غوره سیستم دی. په هغه سیستم کې به مرګومیر او معیوبیتونه کم وي. خو که چېرته په دغه دوه بنسټیزو ستنو کې ستونزه وي له شکه پرته په هغې سیستمونو کې به مرګومیر زیات وي. ځکه که چېرته یو ناروغ یو روغتون ته مراجعه کوي او پر وخت تشخیص وشي د درملنې هغه چانس او د ښه کېدو چانس یې فوق العاده زیاتېږي او د مرګومیر کچه هم ورسره ښکته کېږي. وطن نور بد سر زر کړی د زرګر لاسونه بخت د هنر لاسونه د پتن والا چې موږ د خپل صحي سیستم ریفورم یا اصلاحاتو پیل کړی په دې کې د ثالثي خدماتو د اصلاح په موخه په تشخیصیه برخه باندې کافي فکر شوی دی تر څو دغه برخه قوي شي او هغه د درملنې هغه کومې نیمګړتیاوې چې دي او د دې له وجې زموږ د روغتونونو او زموږ د سیستم مرګومیر زیات شوی دی په همدې وسیله باندې تر یو حده کم له نیکه مرغه په دې کې کافي لاسته راوړنې لرو او په دې موخه یو ستراتیژیکه طرحه جوړه شوې او د دې طرحې د پلي کېدو په ترڅ کې دا د نن موږ او تاسو د دې دوه روغتونونو د تشخیصیه مراکزو د جوړېدو شاهدان یو. افغان جاپان د هېواد په سطحه د انتاني مقاومو ناروغیو یوازینی غوره مرکز دی. یعنی هغه انتاني ناروغۍ چې موږ ورته د طب په اصطلاح مولټي ډرګ ریزسټنټ ناروغۍ وایو، یعنی چې د ټولو دواګانو سره مقاوم وي هغه دلته تداوي کېږي. د بېلګې په ډول مقاوم تبرکلوزونه، هغه تبرکلوز چې د عادي دوا په واسطه باندې درملنه کېږي هغه په دې روغتون کې نه بلکې مقاوم، او یا هغه ناروغۍ چې صعب العلاج لکه د ایچ آی وي یا ایډز ناروغان او دغسې نور. له همدې امله داسې وخت هم زیات پېښېږي چې دغه مریضان ځینې معیاري او مجهزو او عصري پرمختللو تشخیصیه وسایلو ته ضرورت پیدا کوي. دغه مریضان که چېرته موږ نورو روغتونونو او یا پرایویټ سکتور یا بل کوم مرکز ته لیکو لکه مخکې هم ورته اشاره مې وکړه دا ساري امراض دي، د ساري امراضو د خپرېدو کچه زیاتېږي. په همدې موخه موږ لازمه وګڼله تر څو یو تشخیصیه مجهز مرکز دلته ولرو او هغه ناروغۍ یا هغه ناروغان چې دلته مراجعه کوي نورو مراکزو ته ولاړ نه شي او همدلته یې خدمت په ښه توګه ترسره شي. وطن نور بد سره زر کړی د زرګر لاسونه بخت د هنر لاسونه